د نږدې ورځو کې موږ د حضرت نه په اسلام آباد کې یو پلار 2 بچیان راوستي یا 3 چې راوسته سرکاري دنیادار طبقې سره تعلق یې لري چې کېناسته نو چې هغه بشر ته کېښود د ناظر صاحب ته ویل چې حضرت دغه ماشومانو ته څه لږ وصیت ورته وکړو مختصر د هوښیارو خلکو دی تو حضرت کو فرمائیں کہ بچے آپ دعائیں لینے والے بچے بن جائے دعائیں کروانے والے نہ بن جائے نعمان کان بھی رخیاری بازی حضرت کی حضرت کی دعائیں لینے والے کیا ہوتے ہیں اور دعائیں کروانے والے کون ہوتے ہیں حضرت کو فرمائیں کہ ایک ہوتا ہے دعائیں لینے والے ایک ہوتا ہے دعائیں کروانے والے تو حضرت کو فرمائیں کہ دعائیں لینے والے طلباء اور بچے وہ ہوتے ہیں هغه بچیان چې دا وو طرز انداز د خدمت او ادب احترام به کې دومره زیات وي چې سړی ورته ګوري نو سړي زړه ورته دعا کوي په ښایسته طریقې سره احسن طریقې سره د محبت اظهار کوي د استاد سره د خدمت اظهار کوي د استاد سره نو داسې هغسې جوړ شه چې ته ورته وایې نه او د هغه زړه ستا ته دعا کوي او دعائیں کروانے والے یہ ہوتے ہیں جو بس سره ملاوي چې بس مؤسس دعا کوي نه راته دا یو ترتیب چلیدلی ټوله دنیا کې تاسو یقین وکړئ زه غالبا عمرې په سفر باندې روان وم یو کس راپورته وایي چې جي بس دعاګانې راته کوم چې څه دعا ورته وکړم هېک شو موبایل دا هم ورته پته نه لګېده چې کومې دعا ته باز وکړم وایي که نه چې کله دعا کوي سید احمد پالنپوري صاحب چې خپل شیخ ته محدث ته استاد ته چې شي د دعا نه وایي ورته وایي چې حضرت په کور کې مې ورور ته یو عجز ده هغه بېروزګاره دی یا جي داسې قرضونه دي نو مدعا کېده چې جي دغه مشکلات دي د دې راپاره دعا وکړه نو په دې سبق کې چې بلایي چې خصوصي دعاګانو کې چې یاد ساتي دا تعلق یې جوړی دی برهال خو په شیخ سره وعده کړی چې دوه نو زه خو په خپل ژوندۍ کې خپل ترتیب دا خپل شیخ ته زده کړی چې دعا کوم نو کله وایم چې خدای پاک ما سره په ژوندۍ کې چا کوم شکل صورت کې خیر او د خیر معاملې کړی ژوندۍ کې چا راته عزت او محبت په نظر کې دي یا الله ما سره چا په کوم شکل صورت کې تاوني الله د خپل شان مطابق د هغه سره خیر کې کړي معاملې وکړي بس چې چا سره ماده شي چا محبت کې تاسو یې کېږي چې په موټروي باندې وکړي دي سفر باندې بدلو زه په دې نیت باندې موټروي والا ته کوزیدم چې ګاډي به کوچ به سار چې کې دې شي دا پولیس افسر د صورت د وجه نه رعایت کوي او دا د پر بخښش